اختره زه به دې سندره کمه په اتڼونو به دې غره کمه راشه دا شونډې خو لږ وخندوه زه یو راځې دې ځله یې وتخنوه دروغجن نه دی پرشتې اختر دی خو په موږ نه دی په بل چا اختر دی دلته چې راشي خپنې ولی تیر شي سای په سکندو وي غلی غلی تیر شي نو سبا اختر دی چارسدي ته بوځو د پیر بابا صاحب میلې ته بوځو په پښتنو باندې اختر راغلی د پښتونخوا په لرو بر راغلی لا آزاد نه یې په اختر څه کوي په پیر بابا او په خیبر څه کوي نه به لاس رکم نه میلې ته ځما نه پیر بابا نه چارسدي ته ځما که دلته نه وي ننګرهار ته بوځو د مهترلام بابا مزار ته بوځو خوا کې کونړ مخکې لغمان دی د کابل تک زما ارمان دی نشته کابل نه ننګرهار شته دی نه یې د غاړې هغه هار شته دی ځوانان اوس هم لا جنګونه غواړي پیغلې دلته خیراتونه غواړي زو به ګردیز غزني قندار په لورې د احمدشاه بابا مزار په لورې زو پکتیا کې لږ دمه به وکړو د میرویس نیکه روضه به وکړو دا ته په خوله کومه وینا لري چپ شه زیارت کول ګناه لري دلته هرور ضرور تربور ولاړ دی هر منجاور په وینو سور ولاړ دی هر منجاور په وینو سور ولاړ دی اختر ته بل نظم و وایا رښتیا به وایي رښتیا اختره اخوره قسم په خپل ښایست باندې ستا د راتګ د هرکلي په خاطر مونږ کړې رنګینې د خپل کلي کوڅې تا خپل رنګین مازدیګر چېرته پرېښو ما د بادار نه پیسې قرض اخیستې څرې ګریوان ته مې تڼۍ راوړي ای سنتي پیغمبري اختره مونږ هم جوړ د آدم له خټې ډېرو قیدیانو ته بخښنه وشوه ډېرو ګناهګارو ته رخصت ورکړی شو موږ لیوني په ثواب څه پوهېږو چې د دعا په وخت دعا وغواړو موږ خپل ارمان په خپله خپو لاندې کړو ستا څه پروا لرو رنګین اختره ستا څه ګناه نشته په موخه دې ښه موږ فطرتي په ویر لړلې ناست یو او اختره دواړه پیسې لاس کې نیسه دلته پټکي دلته خولۍ پرتې دي دا هدیره نه ده زمونږ کلی دی دلته تنې دلته کوپړه پرتې دي احتیاط کوه سپینو جامو باندې موږ د سور رنګ تخم زیات کرلی څه وکړم څه وکړم لاړ شم د بازار په لورې که د شهید لالا مزار په لورې دا ماشومان د دیوالو خواو ته ستا په دلي ورځ نهر پاتې دي دا اعلانیه د یوې مور د خولې ده سا اورم په غوږو باندې د آدم زویه د هوا لورګانو راشي یوسف او زلیخا خرڅېږي د اخیستو قیمت یې ستاسو په لاس دواړو وړو بچو یې شور جوړ کې موږ وږی ښه یو موږ ډوډۍ نه غواړو خو موږ د مور د څنګه مه پیلوئ څوک د یوسف خریداران راغلل چا د هوا لور په ساتنه بوتله اسمان د بره نندارې کولې ځمکه خاموشه او د حکم تابع او اختره دا مبالغه نه کوم دا چې څو ځل په دغه ښار کې وشول اختره موږ ته دعا وغواړه د عرش کرسي د اسمانو مالک نه موږ د دې ځمکې پر مخ چرته لاړ شو هر ځای کې موږ خلک په کاڼه ولي اختره داسې منصوبه جوړه کړه چې وبا راشي او موږ د ټول تباه شو یا د عیسی د اسمانو راکوشي دا د دجال بچي او موږ د بیل کړي یا حنیفه صاحب د لښکرو سره چې زموږ ګریوان د ظالمان خلاص کړي لږ وږ نیو مو ډېره ډېره مننه له ښاغلي مطیع الله تراب له ګڼو